ये ऊपर से जो वीडियो कर रहे हैं नीचे आ जाओ, यहाँ से वीडियो करो। ये जो दहशतगर्दी है, ये जो आसिम मुनीर है, ये सबसे बड़ा फिरौन है। पाकिस्तान टूटने वाला है। ये वीडियो वाले नीचे आ जाए, ये नीचे यहाँ से वीडियो करे। हमारा जवान बिहार यो दिमखना जुदा जुदा वीडियो की जमान तब कहरमान अली वजीर खुमाल तो तशीरी वही दलता दरासी मलकरो दोस्तानो अजीजानो जवानानो अफगानानो اول خو تاسو نه مننه کوم چې تاسو راغلي یاستئ. زمونږ دغه ویډیو دی زمونږ هغه افغانان وګوري چې دوی په جرمني کې اوسېږي، په ځانګړې توګه هغه افغانان چې په فرانکفورت کې اوسېږي. موږ مخکې له دې نه چې ووایو چې شیمان دس کنسولات شیمان عاصم منیر شیم په هغه افغانانو چې فرانکفورت کې اوسېږي نن زموږ ته څنګه نه دي ویلي. ګورئ چې کله د وطن خبره کېږي بیا به موږ او تاسو چې دا نه وي چې ته څوک یې چې د افغانستان غم ورسره بیا هغه زموږ ورور ده، که د هرې ژبې ده، از هر نژاد، از هر زبان، از هر سمت، از هر مذهب. وقتی که فکر افغانستان را دارد برادر ماسته. نو تر ټولو زیات ملګرو چې تاسو د دې نه لاړې د هغه افغانانو چې دلته اوسېږي هغو ته حد اقل دومره وایي چې تاسو په دغه ټول فرانکفورت کې موږ په زرګونه افغانان ژوند کوو او دلته نن د ګوتو په شمار باندې دا ځوانان راغلي او زه اکثره ځوانان ګورم چې 400-500 شپږ سوه کیلومتر لرې نه راغلي او تاسې د خدای بدبختان په دا یو قدم کې اوسېږئ. تاسې باور وکړئ په دغه کوڅه کې به م افغان وي، په هغه کوڅه کې به م افغان وي، په هغه کوڅه کې به م افغان وي، لیکن نشي کولی چې نن راشي د پاکستان د جنایاتو دو خلک محکوم کی صرف په دې خاطر چې سبا دا د دهشتګردو کنسلګري به دوی ته ویزه نه ورکوي. په مبارکه میاشت روزې کې 410 کسان یې زموږ شهیدان کړل. موږ د جرمني په حکومت، په یورپ یونین، په یونایټډ نیشن، په ټولو نړیوالو غږ کوو. 50 کاله کېږي افغانان مظلوم واقع شوي دي، 50 کاله کېږي افغانان وژل کېږي، 50 کاله کېږي یو دهشتګرد یو تروریست ریاست د افغانستان په ګاونډ کې جوړ شوی ده چې افغانان وژل کېږي. دوستانو ځوانانو که پاکستان شتون نه درلودلی نن به تاسې د خپل هېواد ډاکټران وئ، نن به تاسې د خپل هېواد انجینران وئ، نن به تاسې په خپل هېواد کې د خپل یاده کې مور سره ژوند و زندګي کوو، نن به ستاسو شپه په خپل کور کې وو او ورځ به د هېواد په خدمت کې وو. نو د دغه دهشتګرد او تروریست عاصم منیر د دې دهشتګرد او تروریست نن پاکستان اسټبلیشمنټ خلاف چې کله غږ راپورته کېږي لطفا ځوانانو هر یو د ځان سره سل کسان راولئ. دا دلته چې کوم مسجدونه دي، دا دلته چې کوم فرعونونه دي، دا دلته چې کوم مشران دي، دا دلته چې کوم تجاران دي، نن د افغانستان د مظلوم ولد د دې شهیدانو غږ پورته کېږي. نن د دې شهیدانو غږ پورته کېږي. ये जो वीडियो कर रहे हैं इसको देखो, this is our children, this is our children. Why are you killing our children? Why? This baby is just 2
زما ګیله د خپلو افغانانو نه راځي ستا دا واړه ماشوم بچیان په شهادت رسېږي تاسو په 1 کیلومتر کې نشئ راتللی تاسو په 0.5 کیلومتر کې نشئ راتللی زه په دغه افغانانو شیم وایم مخکې له دې چې زه پاسم منیر شیم وایم شیم په دغه افغانانو چې تاسو نن د دې ماشوم د وینې د حق پښتو په خاطر تاسې نن رانووتلی نن تاسې راونوتلی زه همدا اوس د یو مړي په ختم کې خبر وم هلته به نور مسلمانان هم شي تلاوت وکړي هلته به نور کسان هم شي تلاوت وکړي مړی خو هغه لاړ زه د دې ماشوم په وینې پسې راوتلی یم موږ نه دهشتګرد یو موږ نه ترورستان یو موږ نه ظالمان یو موږ د افغانستان ولس مظلوم واقع شوي یو موږ بیچاره واقع شوي یو موږ په ټولې نړۍ کې کډوال یو موږ د دې ماشومانو د دې بیچارهګانو د وینو د وینو حساب غواړو که نړیوالو کې انصاف وي چې انصاف پکې نشته موږ نه لیدلی ولې زموږ د ماشومانو غوږ نه خوري Where is human rights? Where is human rights? Where is human rights? Where is United Nations? Where is United Nations? Why they are killing the Afghans? Why Pakistan killing the Afghans? ولې چانه من پښتنه وکړو ولې پاکستان څوک چې د پښتون حق غواړي زندان ته یې اچولی زندان ته ستاسو شعر ستاسو زمری په زندان کې پروت ده ستاسو په خاطر باندې زه فرانکفورټ کې میشتو افغانانو ته وایم ستاسو زمری په زندان کې پروت ده او تاسو په کورو کې ناست یاست ستاسو دپاره په کلونو زندان تېروي تاسو په کورو کې ناست یاست راونوتلی شیم په تاسو باندې ये दहशतगर्दी नामंजूर ये गुंडागर्दी नामंजूर ये दहशतगर्दी ये गुंडागर्दी ये मारामारी ये बम धमाके ये अफरागर्दी ये दहशतगर्दी लड़ाओ पर Stop killing Afghans! Stop killing Afghans! ملګرو دا د سوشل میډیا استعمال د موږ افغان د خېټې ځای کې په همدې نه باندې جان باندې تاسو له دوه خبرې کې سلا اول په ډېره زیاته مننه د ځوانانو چې د خپل هېواد لپاره او د خپل هېواد د ماشومانو د میندو د خویندو لپاره کار کوي کنې دلته مې لران هم کې د برابر کې ډېر غړ دکانونه هم لري کنه الله پاک دا جوړت ولای کو ورکړي لکه څنګه کوم چې تاسو درکړی زه پیغام ټول کارګر سره ما پوری څنګه راغلي د خپل هېواد لپاره او د خپل هېواد د خلکو لپاره ولاړ یاست دا تاسو لپاره د افتخار ځای ده دوه ورځې زندګي د یو ورځ د دې دنیا نه زه ټول کته کې قبر ته بوځو مګر ژوند هغه د بل چا لپاره د تیر کوي یو چا یو مسلمان یو انسان ته د خپل هېواد یو انسان ته د خیر ورسېدی ये जो मेरे हाथ में बच्चे का तस्वीर देख रहा है जो ऊपर से वीडियो कर रहा है इस तस्वीर को ले लो वीडियो अपने वीडियो में और अपने मीडिया को भेजो कि तुम लोगों के फौज ने इस बच्चे को शहीद किया है इस वीडियो को मारा है लेकिन इसके साथ साथ हमारा 40 और लोगों का मारा हुआ है लेकिन तुम लोग उधर ऊपर से वीडियो ले रहे हैं और ऊपर से हमारा वीडियो ले रहे हैं लेकिन इस तस्वीर को भी वीडियो के साथ ले लो आप लोग तो और कुछ आप लोगों के साथ है ही नहीं लेकिन इसको
دا ګورې د ټولو مهم دا ده چې لکه مخکې سره کوم دغه ځوانانو وویل دا لاریون په سطح کې ریکارډ کېږي بیا ځي پارلمان ته دې پرېکړه لیکلي ځي او په څنګ کې ورسره موږ تاسو له دغه لاریون باید د هېواد خلکو ته یو څه حاصل کړو که راسو په کنځلو په شی باندې شری جوړې کړې موږ د لجای کنځلمارانې کړې خو راسره سړی مو چک کړه نو بغه خاطر باندې لیک زره دغه سره باندې مراعات شي هغه د ادبیات مراعات چې ډېر مخکې وشي نو زه بیا هم د لکه سره کوم شی مخکې وویل PTM جرمني مشر محمد صبحي ته بلنه ورکوم چې راشي هغه خپله خبرې تاسو سره په الماني ژبه باندې وکړي. Meine Damen und Herren, ګوریا دا لاریون خاص خلکو لپاره نه دی جوړ شوی تاسو هر یو چې د خبرو جرأت لرئ خبرې کولی شئ په هره ژبه باندې غږیږئ راسئ او وغږیږئ خبرې وکړئ دا خاص لاریون نه ده او نه د خاصو خلکو لپاره جوړ شوی ده او نه دا د خبرو لپاره خاص خلک ټاکل شوي دي تاسو ټول افغانان یاست تاسو ټول لاریون ده هر ځوان چې خبرې کوي راسئ ودرېږئ خپلې خبرې وکړئ خپل غږ ورسوئ تاسو ټول د دې لپاره راټول شوي چې خپل غږ مو ریکارډ کړئ په هره ژبه چې حاکمیت لرئ په هره ژبه چې خبرې کولی شئ راسئ ودرېږئ خپلې خبرې وکړئ دا خاص نه ده تاسو ټول خاص یاست تاسو ټول خاص یاست او تاسو ټول کار کولی شئ چې وغږیږئ خپلې خبرې وکړئ راسئ وزیر دا خبره وکړه هر څوک چې غواړي په اول کې ویل چې راشي دلته خپل غږ پورته کوي. Meine Damen und Herren, wir sind heute hier, weil wir große Sorgen um die Menschenrechtslage in Pakistan und Afghanistan und um die Sicherheit in der Region machen. In den vergangenen Monaten kam es zu den Berichten zu militärischen Angriffen Pakistan auf Ziele in Afghanistan, auf Zivilisten in Afghanistan, unter anderem in den Provinzen Kunar, Paktia und Paktika. Dabei wurden nach verschiedenen Berichten auch Zivilisten, darunter Kinder, getötet. Solche Vorfälle müssen unabhängig untersucht werden. Das Leben unschuldiger Menschen darf niemals zum Spielball politischer oder militärischer Interesse werden. Der Kampf gegen Terrorismus darf niemals als Rechtfertigung für Angriffe dienen, bei denen Zivilisten sterben. Terrorismus muss bekämpft werden, aber im Einklang mit dem Völkerrecht und Achtung der Menschenrechte. Ebenso besorgniserregend ist die Menschenrechtslage innerhalb Pakistan. Seit Jahren berichten internationale Menschenrechtsorganisationen über willkürliche Verhaftungen, das Verschwindenlassen von Aktivisten, Einschränkungen der Pressefreiheit und die Unterdrückung ethnischer Minderheiten. Besonders betroffen sind nach zahlreichen Berichten Menschen aus Belutschistan sowie viele Pashtunen aus KPK, Sindhis und andere Minderheiten. Friedliche Aktivisten und Aktivistinnen geraten immer wieder unter Druck. Wir denken heute auf die Kaschmiris, genau. Wir denken heute unter anderem an Dr. Marwan Baloch sowie an Ali Wazir, Samad Khan, Nurullah Tarin, Zubair Shahara und Farid Afridi sowie viele weitere Menschen, deren Schicksal internationale Aufmerksamkeit verdient. Wir fordern rechtsstaatliche Verfahren, transparent und die Achtung ihrer grundlegenden Menschenrechte. Menschenrechte sind universell, sie gelten unabhängig von Herkunft, Religion oder Nationalität. Wer friedlich seine Meinung äußert, darf nicht verfolgt werden, eingeschüchtert oder zum Schweigen gebracht werden. Deshalb richten wir unseren Appell heute an die Europäische Union, an die Bundesrepublik Deutschland. Das GSP-Plus-Abkommen ist an die Einhaltung internationaler Menschenrechte und Arbeitsstandards gebunden. Wir fordern die Europäische Union, die Bundesrepublik, die Einhaltung dieser Verpflichtungen sorgfältig und unabhängig zu überprüfen. Sollte Pakistan diese Voraussetzungen nicht erfüllen, müssen politisch und wirtschaftlich konsequent geprüft werden. Wir appellieren außerdem an die Bundesregierung, setzen Sie sich mit Nachdruck für den Schutz der Menschenrechte in Pakistan ein. Unterstützen Sie unabhängige internationale Untersuchungen zu mutmaßlichen Menschenrechtsverletzungen, zu den Bombardierungen afghanischer Kinder und Zivilisten. Prüfen Sie Entwicklungen
und Kooperationsprogramme unter Gesichtspunkt der Menschenrechte und nutzen Sie weitere Zusammenarbeit an konkrete Verbesserungen. Nutzen Sie dabei unabhängige Informationsquellen und internationale Beobachter, damit die Entscheidung auf objektive Erkenntnisse beruhen. In the name of Allah, the most merciful and most gracious, I just watched that the embassy or consulate of Pakistan was taking the videos of these guys that in the future they might make some problems or something for these cases. But I'm telling you, the consulate of Pakistan, that if you kill one of us, the hundreds, the thousands, the 100,000s of others of us will grow and will raise the voices of us, no matter what. So I'm talking right now for a few minutes. So because of the lack of time, I cannot talk all. I would like to talk concisely and for a few minutes, like 2-3 minutes. I'm saying just one thing. You're saying we are targeting terrorists. Where is the terrorist? Is this little girl a terrorist? Are these civilians terrorists? Are the children that you killed, they were terrorists? Are the girls that you killed, they are terrorists? Where are the terrorists? Where were the terrorists inside those families that you killed, like 13 children since 10th of June that are confirmed by the UNAMA and the United Nations, 28 other civilians, 50 or 40 other civilians. You killed more than 100 to 200 people, and they are civilians, they are girls, they are children, they are doctors, they are cricket players in less than a month. So where were the terrorists? And the next thing that I would like to say is, I'm calling on the United Nations, on the Criminal Court, on the European Union, on the United Nations, on all the international organizations, that they say we are the defenders of human rights. So where is the human right here? Are these children, they are not Europeans, that's why there is racism? Are they not Germans? Are they not French? Are they not Australians? Are they not from America? Are they not Canadians? Are these children? Or where is the other small children? You could see this child is 2 years old, and you killed the 2-year-old child that is a terrorist. Where is the terrorist here? Is this a child a terrorist? Where is the difference? The difference is the color. The difference is that this is an Afghan. If an Afghan is bombed someplace as an Afghan is killing somewhere, so the whole media, the whole press, the whole world, they are starting campaigning, they are talking back, they are starting backbiting, they are starting talking wrong against the Afghans and defaming them. So if a child, if a girl, and if women are being killed right now, so where is the difference? Why are you not raising the voice? Where is the European Union representatives? So I do not have much time, as my friends are calling me at the end. I would like to just say one poem in Pashto, and then I am finished. Marco haq day khochina yawan manme word gorta wala inawai. Marco haq day khochina yawan manme gorta nawai walai. Che mahke ni margun me tera tak pore watan ni dalai wo. Che mahke le margun me tera tak pore watan ni dalai wo. Dera manna salam. Dera manna rasa le moina kilo dan de وقت كما تعرف دوم الجنورم بدي يدخل خبر كي وسط اللي كده طوال واحنا لسه مش واحنا نروح دريم الجري على سبب الله درجه بعد ما دوم الجنور خبر بس كما بدي سيدا سيدا ترى شيء خبر بده بدور خبر Hallo, mein Name ist Rahul Amin Enge Rottmeister, also Deutschland. Ich habe nur ein Beschwer über euch. Ihr sagt, die ISOS ist gestorben in der Kreuz.
Ich bin auch aufs Kreuz, auf Tegensee. Ich komme nur für die Afghanen Leute nach Frankfurt für München. Ich schwöre Deutschland, wenn du zu diesem Konsulat schließen, was du willst, ich kann dir geben. Deutschland, Amerika, die Schweiz, für wo läuft da dieser Krieg? Bis wann die Kinder sterben? Bis wann? Amerika stoppt! Deutschland, ich schwöre, diese ganzen Leute gibst du mir einmal gibst du mir 8 Jahre, habe ich deine Frau geschützt. Ich brauche sonst gar nichts. Ich brauche nur diese Leute. Wer macht da diesen Krieg? Ich brauche nur diese Leute Deutschland. Danke. Bismillahirrahmanirrahim. Today I'm here to raise our sounds for Afghan people. Pakistan is killing our Afghans from a long time, from 50 years. Still they are become independent and they are not living for peace. And today we are here to raise our voice and for peace. We want to show to the world that we are peaceful people. We want to spread love here and we want to stop that killing Afghan people. And we want for peace for all Pashtun. And Pakistan intelligence, they are targeting all Pashtuns in Pakistan and they are targeting Afghans. From last 2 months, they killed more than 1,000 people in Afghanistan and striking again. And they are not letting our universities, they are not letting our colleges. And we want peace and we are not here to just raise our voice. We are looking for peace. Where is the world? What they are saying? Why they are not standing with us? We are peaceful people. We do not want war with anyone. We are here to find some peace. And we wish, and we will raise our sound until that we will find peace in Afghanistan and that stop killing in Afghanistan and children and everyone. And I want thanks to all of you that they are here. I wish next time all Afghans come here and support us in front of Pakistan embassy. And we will always hear and wish everything is going better for us. يا رب نقدر بخنا ولا وقت من السنة بس نقدر نقطنا ما وايو بس دا يوقف بريكي ولا يوقف الفرد هلنا هلاكم جناسي زمان قدرنا لا نقطنا ما بس تقولوا دخل شيء في الجزيرة. Declaration of Pashtun Tawhid Movement Frankfurt. Demonstration in front of the Consulate General of Pakistan, Frankfurt, MA. We Afghans, members and supporters of Pashtun Tawhid movement gathered today in front of the Pakistani consulate in Frankfurt to condemn in the strongest possible term the recent military airstrike carried out by Pakistan in Pashtun regions of Paktika, Paktia and Kunar provinces. Pakistan carried out airstrikes in 3 Afghan provinces, saying it targeted terrorist hideouts. But the UN's mission in Kabul has confirmed 28 civilians dead. Residents in the village of Mandokhel, Chamkani districts, Paktia province, walked through the rebel left by the strikes that killed innocent civilians, including children. According to Afghan officials, the strike killed at least 36 civilians and wounded more than 160. A UNAMA verified account documented 22 injuries in Kunar. In one such horrific incident, Pakistani forces struck a home in Paktia's Chamkani district, killing an elderly man and a child. And when residents gathered to rescue survivors, the area was struck once again and killed 28 villagers and wounded 158. In Paktika's Gyan district, 6 people, mostly women and children, were killed when another home was hit. These strikes are not isolated incidents. They are part of a recruiting pattern in which the Afghan population living along the Turan line bears the human cost of military and geopolitical conflicts it did not create. Homes, families and villages in Paktika and Kunar have once again paid the price in blood. We call for an immediate and independent investigation into the civilian deaths and injuries caused by these strikes, with a full transparency and accountability. An end to military operations that endanger civilians' life on both sides of the border.
and full compliance with international humanitarian law. Protection of Pashtun civilians, women, children and the elderly who continue to be caught between the state violence and militant conflicts. International attention and pressure, including from the United Nations and human rights bodies, to ensure that such attacks are not repeated with impunity. Recognition of Pashtun suffering as humanitarian issue that transcends the political and military conflicts between states and demands the world's attention. We stand here in Frankfurt in solidarity with the victims of Chamkane, Gyan, and all the affected communities in Paktika, Paktia, and Kunar province. Our demonstration is peaceful, and our message is very clear. The killing of civilians, regardless of which side of the border they live on, must stop. ويسد جلسه سد جلوس سر غزا شهیدان منگ به هنر پختنو سر بلا شهیدان په میدان ما جنگوي او مال شب سیرا کوي خو بیا د میدان په ویش کې نمنې زما شهیدان مونږ له یو جنگ خبر نشو چې چاو ګټه خو مونږ راوړي لهر جنگ بلا شهیدان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم टाइम बहुत कम है इसलिए मैं शॉर्ट बात करूंगा। कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान का ये फतवा था कि अफगानिस्तान पर यूएस का हुकूमत है, वहां पर रूसियों का हुकूमत है, हम जिहाद करना चाहते हैं, हम यहाँ पर एक इस्लामी निजाम लाना चाहते हैं, हम यहाँ पर शरीयती निजाम लाना चाहते हैं। हम पाकिस्तानी उलमा को कहते हैं, हम पाकिस्तानी जनरलों को कहते हैं कि आज तो फरिश्तों की हुकूमत है, आज तो जन्नत से आए हुए लोगों की हुकूमत है। आज ऐसा क्या हुआ? क्या तुम्हारा दीन बदल गया या तुम्हारा कुरान बदल गया या तुम्हारे लिए कोई और पैगंबर आया जिसने ये बताया कि नहीं ये भी भटक चुका है, इसने भी इस्लाम छोड़ा है? या तो तुम पहले मुसलमान नहीं थे या आज मुसलमान नहीं हो। ए पाकिस्तान के उलमाओ, जब आप लोग मिंबर पर बैठकर अफगानिस्तान की जिहाद के लिए चंदा इकट्ठा करते थे, इन्हीं तालिबान को लाने के लिए तालिबान को सपोर्ट करते थे, आज तो इन्हीं फरिश्तों की हुकूमत है। खुदा का वास्ता है, उसी कुरान का वास्ता है जिस कुरान को आप लोग मस्जिद में बयान करके उसी कुरान से आप लोग कहते थे कि इस कुरान की निजाम लाते हैं, आज तो उन्हीं फरिश्तों की हुकूमत है। तो खुदा के लिए अपने जर्नेलों को समझाओ, आज इन्हीं के खिलाफ जिहाद का फतवा दो या ये करो कि जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है ये पाकिस्तानी इंटेलिजेंस, पाकिस्तानी आर्मी गलत कर रहा है। بما آخري درې دقیقې خبرې به په فارسي باندې وي، خصوصا هغه خلکو لپاره باندې چې وربیا دي پاکستان کې دفترونه خلاصوي او د پاکستان جنگ به بیا په افغانستان باندې تحمیلوي. دوستا ما از فرانکفورت از هابانوف تظاهرات را شروع کردیم و به کنسولگری پاکستان اینجا رساندیم. عزیزان هموطنان عزیز، این جوانان که اینجا تجمع کردن، ما به خاطر خون پاک این شهدای معصوم این عکس را خوب ببینید و والله قسم من نمیداریم این پشتون است، تاجک است، هزاره است، ازبک است، پشایی بلوچ ایماق نورستانی است. فقط اینقدر میدانم که این افغان است، از افغانستان است و مظلوم به شهادت رسیده. ما به خاطر خون آن شهدایی که در ماه مبارک رمضان توسط فوج جنایتکار و ظالم و خونخوار پاکستان توسط عاصم منیر به شهادت رساند، 411 نفر به خاطر حقوق اونا ما اینجا تجمع کردیم. بس برای تمام هموطنان ما صدا میکنیم، به خاطر کشور افغانستان، به خاطر ملت افغانستان، به خاطر مظلومین افغانستان ما اینجا جمع شدیم. اینجا از هیچ قوم و نژاد و سمت و مذهب حرف نیست،
از حق دفاع از خون شهدا است. در آخر صدا میکنم بالای کسایی که هنوز هم از منافقت پاکستان اونا درس نگرفتن، هنوز هم میرن به پاکستان و در پاکستان دفتر باز میکنن. برایشان شرم است، برایشان شرم است. چطور به پاکستان اعتماد میکنیم که شما 20 سال گفتیم که پاکستان دشمن است و 20 سال گفتیم که پاکستان طالب را سپورت و حمایت میکنه و طالبان و پاکستان بود که طالبان را بالای افغانستان حاکم کرد و امروز باز هم میرن از پاکستان کمک میخواهیم. تمام ملت افغانستان بشنوید، ما به خاطر خون این طفل آمدیم، ما به خاطر خون این طفل آمدیم. آیا در فرانکفورت شما دیگه هموطنای ما در اینجا نبودن؟ هیچ کسی دیگه نبودم روی ما صدا بلند میکرد؟ آیا شما به خاطر خون این طفل شرم و حیا، غیرت، ایمان، تقوا، اسلام، انسانیت هیچ چیز در وجودتان نیست که هنوز هم میرین در پاکستان دفتر باز میکنیم؟ آیا برایتان از آسمان کدام وحی آمده که پاکستان توبه کشیده؟ پاکستان همیشه در افغانستان جنگ میخواهد. بزنس پاکستان، انکم پاکستان، عاید پاکستان در جنگ افغانستان است. پس بناهن هر گروه، هر حزب، هر حرکتی که از پاکستان بالای افغانستان تحمیل میشه مردود است، ملعون است. ما تمامی مردم افغانستان، هزاره، ازبک، بلوچ، فشایی، ایماق، نورستانی، همه برادر و برابر هستیم و به همه ما احترام داریم. و امروز اینجا صدای افغانستان است، صدای ملت افغانستان است، صدای عدالت برای شهدای مظلوم هستند، برای مظلوم شهدای مظلوم. د بیری پارټول لاغونشیو په آخره کې د ټولو ځوانانو نه مننه، د ټولو ځوانانو نه مننه. ډېر ښه لارونه وکړو، ډېر ښه راغلی، په اتفاق و اتحاد راغلی. دا نن ځوانان چې راغلي دي اکثره دلته کاریګر دي، دې بېچارهګانو خپل کارونه پرېښي، خو نن دلته تجاران رانغلل، نن دلته سیاستمداران رانغلل، نن هغه خلک چې شپې په ټویټر په سپیسونو کې او په ټولنیزو رسنیو کې او په ټلویزیونونو کې غټې غټې خبرې کوي، هغه نن دلته رانغله. دا وګورئ، دا نوجوانان دي، دا ځوانان دي، دا ټول کاریګران دي، دلته خپل کارونه پرېښي. دلته ځوانان ګورئ چې د منشن نه راغلي، د همبورګ نه راغلي. همبورګ زموږ نه 650 کیلومتر لاره ده، 650 کیلومتر لاره نه خلک راځي. د 450 کیلومتر منشن نه خلک راځي، خو تاسې دلته د فرانکفورت د 15 کیلومتر نه رانغلي او شپې بیا په سپیسونو په تلویزیونونو کې ډېرې غټې غټې خبرې کوئ. دغه فراریان چې دلته غټې غټې خبرې کوي او نن دلته نه دي راغلي، دوی چې کله نور راځي دوی ته ورته ولې نن دلته نه راځي؟ د هر یو د ځان سره سل کسان راولي. نن راغلي چې د دې ټرورست او دهشتګرد کنسولات په مخ کې دوی ته ووایو چې که تاسې زموږ نه ویډیوګانې کوئ، خو ویډیو د دې ماشومانو وکړئ که نه، دا ماشومانو په شهادت رسولي. د دې ماشومانو په حق کې تاسو نن 15 دقیقې وخت نه درلود چې د خپلو کورونه راوځئ. نن یو ساعت دلته راسئ، تاسې لیکنه وکړئ، غږ پورته کړئ، دوستانو په الماني خبرې وکړئ، په انګلیسي خبرې وکړئ، په پښتو یې خبرې وکړئ، د بل ملګري په اردو ژبه دې خلکو ته خبرې وکړئ چې ونه لږ پوه شي. څومره خوند به یې کړی و چې نن تاسو راغلي وئ، موږ به تاسو ته د مشرانو په سترګو کتلي وئ او تاسو ته به موږ دلته د کشرانو غوندې ولاړ وئ، خو افسوس رانغلی. د وطن در تاسو سره نشته، تاسې فقط په میډیا باندې نمایشي خبرې کوئ، په عمل کې تاسو د افغانستان دپاره یو ساعت وخت نه ورکوئ، تاسې 100 قدمه وخت نه اخلئ. ستاسو د غلطو سیاستونو د لاس افغانستان دې حد ته ورسېدو. انشاءالله دا ځوانان به افغانستان ګټي، انشاءالله دا ځوانان به افغانستان آبادوي، انشاءالله دا ځوانان به افغانستان ته وروره سرمایه وړي، اقتصاد وړي، کمال وړي، جمال وړي، افغانستان ته به علم وړي، هنر به وړي، مسلک به وړي، د دې ژبه به وړي او افغانستان به آبادوو. زنده باد افغانستان او زنده باد هغه ځوانان. سرلوړی دې وي افغانستان او متفق او متحد لوی افغانستان. آخر کې یو ځای کوم بیا د ټولو کوروالان خیر اوسئ، ډېر ښه راغلی، همدغسې بېرته لاړ شئ. په آینده کې هم چې هر چېرته لارون کوئ همداسې لارونه کوئ. لاروبر لاروبر لاروبر، زنده باد افغانستان وایي، زنده باد. جرمني ته مو وایي زنده باد، زنده باد. جرمني کې اوسېږو، دا زموږ هېواد ده. په ډېر ویاړ وایو دا زموږ هېواد ده. جرمني ته هم حق لري،
دوشلن زمونږ هېواد ده دلته موږ ژوند کوو سکون کوو دا پولیسای وګورئ دا ټول زموږ دپاره ولاړ دي ستړي ستومان په کار کې ولاړ دي نو زنده‌باد جرمني ډېره مننه ډېره مننه کاری صاحب ته خبرې وکړې دا هېواد بغیر له تاسو ما سوای دا څوک چې په تلویزیونونو په سپېڅو کې کښېني هغه د هېواد صاحبان نه دي والله العظیم تاسې د هېواد صاحبان یاست او دغه هېواد د تاسو ده ولې که دغه هېواد صاحب درلوده که 500 د چا چرګان هم ورونه کې په والله دې پوښتنه وکړي چې د تا 500 انسانان په شهادت درته ورسول چا دې پوښتنه ونه کړه 500 انسانان دې تا درته ووژل چا لولپه یې کړل په ژوندون یې درته په اور باندې وسوځول چا یې پوښتنه ونه کړه زه مطمئن یم چې د دغو شپږ دیرشو څلوېښتو ځوانانو څوک پوښتنه نه کوي خو دا په خپل ضمیر ته سر لوړ سو ژرالو د دغه هېواد د ځوانانو په صفت باندې مو خپل غږ ریکارډ کړئ د دغه هېواد د ځوانانو په صفت باندې مو خپل غږ د دغه کسب ریاست د کونسلګرۍ مخې ته کېښوئ او د دغه کسب ریاست د کونسلګرۍ مخې ته رالو ودرېدو خپل غږ موجب کړئ ډېره زیاته مننه والله هر یو مقدس یاست والله هر یو د دغه هېواد ریښتونه اولاده یاست والله هر یو د دغه هېواد ریښتیني بچیان یاست ډېره زیاته مننه خدای مو ژوندي لره هر وخت د دغه هېواد لپاره راځئ سر راټولېږو همدغه هېواد مو باندې حق لري د دغه هېواد لپاره به خبره کوو او د دغه هېواد لپاره به درېږو ډېره مننه په آخره کې فقط یو دقیقه د ملي یووالي لپاره یو شعار ورکوم ټول غږ وکړئ زنده‌باد افغانیت زنده‌باد افغانیت زنده‌باد افغانیت زنده‌باد پښتانه زنده‌باد تاجکان زنده‌باد ازبکان زنده‌باد ازبکان زنده‌باد المقان زنده‌باد شیعان زنده‌باد نورستانیان زنده‌باد افغانیت زنده‌باد افغانستان زنده‌باد ټول زنده‌باد ځوانان زنده‌باد Zunächst möchte ich mich bei allen bedanken, hier auch bei der Polizei für die Unterstützung hier. Also, wir haben ja nur Flasche. Wieder da, das hat eine Fahrung, für die Aram, da organisiert sich sehr, sehr schön. Alle. لایف ته مو وخت ورکړی و دا د تاسو د مبارزین رانغله کړه ما چې خیر ده مبارزین هم راشي یو وخت خدای پاک هم راولي او یو وخت خدای پاک دې الله خیر باندې خلک مسؤل کله مو کېږي دا هغه ځوانانو د هغه مشرانو نه مشرف خلای دا مشرف خلای دا ګورې ورګي تاسو کې څه لارښم کړی بل څه سره دا خلای څه څه کراکل باندې مشاله شوی وای ګورې ورګي تاسو موږ دې مالګرو اول خلاص شو درې خلاص شو مالګرو ډېر مننه تاسو زموږ سره تر اوسه پورې درته وایي ټول موادان موږ لارون فائدہ ورسېږي تاسو ټول نه مننه چې موږ سره تر اخره پورې وایي بیا پورې ډېره مننه ان شاء الله زموږ بل پروګرام په 18 جون دی د شهید ګیلمن پلین ان شاء الله المنظور هیر نه کې ان شاء الله لایو هغه کې هم راځي ډېره مننه 18 باندې زموږ بل پروګرام دی جرمني کې ان شاء الله